د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. رسول الله مبارک فرمایي زه پر درې خبرو باندې قسم خورم، یعنی نبی مبارک قسم خوري پر درې خبرو باندې. هغه کومې درې خبرې دي؟ نبی مبارک فرمایي چې زه قسم خورم پر دا خبره باندې چې کوم چاته الله تعالی مال ورکړی وي، دولت یې ورکړی وي، او د مال څخه د الله د رضا لپاره صدقه وکړي، دغه مال د الله په لار کې خرڅ کړي، او زه قسم خورم چې د مال کې به الله رب العزت کمی نه راولي، د په مال کې به الله رب العزت نقصان نه راولي، او په دې صدقه ورکولو سره به الله رب العزت د مال زیات کړي، کم به نه کړي. دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوري. او پر دویمه خبره، هغه کومه دویمه خبره ده چې هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوري، وایي دویمه خبره باندې قسم خورم چې پر کم چا باندې ظلم وسی او د دې ظلم باوجوده د صبر وکړي، او الله رب العزت به د دا کس په عزت کې اضافه وکړي، دته به دومره زیات عزت ورکړي چې د به حیران وي، او د په عزت کې به کمی نه راځي. دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دې خبره باندې. او درېمه خبره چې هغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی، هغه دا ده چې کوم څوک د فقر کوي، سوالګر وي، سوال کوي، د مسکین نه وي په اصل حقیقت کې، خو بیا هم د خلکو څخه سوال کوي، خلکو څخه پیسې غواړي، وایي الله رب العزت به پر دغه کس باندې د فقر او د فقیر دروازه خلاصه کړي. دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی. الله تعالی دې زموږ تاسو دې خبرو څخه بچاو کړي، خدای پاک دې موږ تاسو دې اعمالو څخه بچاو کړي چې فقر او د سوال او دې اعمال څخه موږ تاسو خدای پاک بچاو کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته صبر نصیب کړي، خدای پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل مال څخه د صدقه